نن موږ د بدن د ښکلا کلب ته راغلي یو، ګورو چې هلکان څه رقم تمرین کوي، څه فایدې لري، څه نقصانات لري. هلکان پروټین استفاده کوي، دا پروټین ښه دي بد دي، فټنس څه ته وایي، او دا بدن چې څوک غواړي غټ کړي څه رقم برنامې لري. دا کلب ته چې موږ راغلي یو 2-3 بخشه لري، یو غټول دپاره ده، یو فټنس دپاره ده، غواړي څوک ځان وړوکی کړي. یو بل بخش هم لري چې کارډیو ورته وایي، نو هغه هم ما دپاره هم نوی دی، تاسو دپاره به هم نوی اوسي. زه ګورو چې استاد دې باره کې څه شی وایي. سلام علیکم استاد. سلام علیکم رخی. سلامت اوسئ. استاد کولی شئ په لږ الفاظو کې خپل ځان معرفي کړئ؟ زما نوم رحمان د قهرمان تخلص کوم او زه یو ټرینري د یو کلب په مخ وړم په کابل کې، او 2-3-4 مسابقې ما کړي دي چې یو قهرماني ده او دویم سوی یم او درېیمه مسابقه هم درېیم سوی یم. ماشاءالله ډېر ښه. استاد د پرورش اندام نور ورزشونو سره څه فرق لري، څه ویژګیان لري، خوبیان لري؟ روره بدن ښکلا یعنی زیبایی اندام یا د بدن ښکلا خپله د نوم نه معلوم دی چې ته خپل بدن ته ناز ورکوې، خپل بدن ته رسیدګي کوې، استراحت ورکوې، جوړوې. ډېر یو ښه ورزش ده او ډېر یو منظم ورزش ده. داسې ورزش ده چې ته ځان نه خوږوې پکې، ځکه ځان ښه کوې، ورځ په ورځ سالم کېږي، ورځ په ورځ ښه مخ ته ځې او ورځ په ورځ خپل بدن نازوې. ښه، ډېر ښه. استاد کله چې یو نوی شاګرد راځي، ثبت نام کوي، پرورش اندام شروع کوي، دا باید کومې برنامې تعقیب کړي چې دا ځان هم زر جوړ شي او د ورزش نه زړه تور نه شي؟ ستاسو سوال ډېر مهم سوال دی او زه د دې سوال په باره کې غواړم لنډ تاسو ته ووایم دا چې کوم ځوانان چې راځي جیم ته او کلب ته او تمرین کوي که نه، دوی 2-3 ساعته اکثریت یې تمرین کوي، ولې تغذیه یا هغه مواد خوراکي چې دوی باید استعمال کړي هغه نه استعمالوي. بیا دا د دوی زړه وهي، تمرین نه د دوی زړه صبر کېږي او د دوی بدن ښه کېږي نه، ورځ په ورځ خرابېږي. او دا اولین مشکل ده چې زیاتره هلکان زړه نه بسته کوي د تمرین ته. او زما نظر دا ده چې کله تاسو شروع کوئ ځوانانو ته باید تاسو اول یو مربي سره، یو ترینر سره دا تمرین شروع کړئ په یو خاصه برنامه، هسې ډېر ښایسته هم راځي او تاسو ښه ښایسته نتیجه هم اخلئ. استاد د پرورش اندام اقتصاد باندې هم ربط لري که نه لري چې باید دا سړی پیسه دار اوسي یا غریب اوسي یا هر څوک کولی شي؟ وروره اقتصاد همدا د بدن ښکلا 2 لارې لري. یوه هغه لاره ده چې ته صحتمندۍ دپاره جوړ ځان دپاره، دې دپاره چې لباس په ستا په ځان کې ښایسته معلوم سي، ته تندرسته اوسېږې. دا یوه لاره ده چې ټول خلک کوی سي، په دې اقتصادي ربط نه لري. یعنی د 15 کالو نه پورته هلکان، ځوانان، هر څونه سن سال چې 30 یا 80 فرق نه کوي، کوی سي ټول استفاده وکړي. او دویم لاره دا ده چې د مسابقاتو لاره ده. مسابقې چې کوي اقتصادي او وضعیت د اقتصادي اولین خبره کوي په دې کې چې اقتصاد دی باید ډېر ښه وي او ډېر په ښه اقتصاد ولري، ځکه مصرف یې بې حد و بې اندازې ډېر ده. خو بیا هم بریا د خپل ډېر خوږه شیبې او خوږ طعم لري. بېشک استاد. استاد پروټین باره کې بعض خلک استفاده کوي غټولو دپاره، بعض خلک وایي ښه ده، بعض خلک وایي بد ده یا پرې نه پوهېږي. دې باره کې که لږ معلومات ورکوئ؟ وروره ستا اولي سوال ته به زه دا جواب درکړم چې پروټین هېڅکله ځان نه غټوي. دا ټولې اشتباه خبرې دي. دا تقلبي پروټینونه چې خلک خرڅوي دا پروټین ځان نه غټوي. هېڅ پروټین سړي ځان نه غټوي، ولې تغذیه کوي. او چې پروټین چې زه هغه ځوانانو ته دا پیشنهاد کوم چې سم ځای نه یې واخلئ، ښه وپېژنئ اول جنس، بیا د هغې واخلئ. تقلبي پروټینونه مه استعمالوئ، هغه تاسو ته فایده نه کوي، نقص کوي. ښه پروټینونه استعمال کوئ، د ښه خلکو نه یې واخلئ او په اطمینان یې واخلئ او اوبه لږ ورسره ډېر استفاده سي، انشاءالله کوم مشکل نه لري. یعنی باید یو چا مشورې مطابق پروټین استفاده کړي. د ښه استاد مشورې په مطابق
استاد تاسو دا کلب مونږ وکاتو وګرځېدو پکې دې کې ما څو بخښ وکتل یو خو دا ځای دی چې مونږ ناست یو دا بیخ مختلف د ټایر د بوکس د زمزه غوندې شی ځوړنده یو برقي ماشینونه ول او یا دا نارمل چې جیم کې دي دا چا دپاره دي وروره زمونږ کلب په کابل کې ډېر یو ښه کلب ده ورزیده کلب ده پیشرفته کلب ده او مونږ دلته دوه بخشه لرو یو د فتنس بخش ده هغه خلکو دپاره چې وزنونه یې ډېر دي او غواړي چې وزنونه کم کړي غواړي چې وزن د خپل ټیټ کړي هغه خلکو دپاره برقي ماشینونه دي فتنس او د منډې ماشین تریډمیل او دا شیان بایسکل او دویم دا هغه ځای کې چې ما ورته ناست وي دا د ګرمولو دپاره یو ځای ده دې نه ټول استفاده کوی سي څوک چې غواړي وزن ډېر کړي څوک چې غواړي وزن کم کړي ټول کوی سي د دې نه استفاده وکړي او دا فزیک هم پورته وړي او دویم دا ماشینونه چې تاسو ګورئ دا د جیم ماشینونه دي چې ټول خلک یې کوی سي په راحتۍ سره استفاده وکړي څه چې وزن غواړي کم کړي او څوک چې غواړي وزن ډېر کړي دا فرق نه کوي ها ډېر ښه استاد خبرې م ډېرې خوږې ولې د آخر کې مونږ غواړو چې تاسو پیغام هغه ځوانانو ته چې غواړي پرورش اندام شروع کړي یا کوم بل ورزش شروع کړي څه شی ده زما پیغام هغه ځوانانو ته چې غواړي دا ورزش شروع کړي فعلا زموږ وطن ډېر پسرفته وطن ده او ډېر مونږ تاسو په یو خراب حالت کې یو خو بیا هم زه دغه ځوانانو ته وایم چې د خپلو امیدونو د لاسه مه ورکوئ مونږ تاسو دا وطن جوړوو ورزش وکړئ هر ورزش چې کوئ او بیا چې ورزش کوئ د یو مربي د یو ترینر د لاس لاندې چې هغه مربي ماشاءالله موږ افغانستان کې ډېر ښایسته مربیان لرو دغه یو ښه مربي د لاس لاندې تمرین وکړئ او ورزش مخته اوسئ ورزش ډېر یو خوند یو لذت لري او تاسو به ډېر مشکلات په دې ورزش حل سي بېشک استاد ډېره مننه چې خپل وخت موږ ته راکړو بریالی اوسئ استاد دا د استاد خبرې چې ډېرې ښې وې ډېر ښه معلومات ول چې څنګه کولی شي یو څوک ښه بدن جوړ کړي څوک چې نوی راځي کم برنامې باید تعقیب کړي چې د هغه زړی هم تور نه شي ورزش نه او بدن هم ښه جوړ شي پروټین باره کې معلومات ورکړل چې څه رقم ته استفاده کړي اکثر خلک سره کوي استفاده کوي خپل ځان نه استفاده کوي نو هغه چې ډېر نقصانات ورته جوړېږي پیدا کېږي نو امید چې یو څه زده کړي اوسي نور ویډیوګانو دپاره موږ فیسبوک پیج لایک کړئ ویډیو یوټیوب سبسکرایب کړئ وبخئ کولی شئ داسې نور ورزشونه موږ تاسو ته معرفي کړئ نور ویډیوګانې معلوماتي هم تاسو تعقیب کړئ ډېره مننه